یو بل ډیټابیس جوړ کړو راځو دې نه وځو یو بل ډیټابیس هم جوړو هغې ته به نوم ورکړو کمپنۍ نه مخکې غواړم ورلډ ډیټابیس جوړ کړم ورلډ ډیټابیس به جوړ کړو ځکه کمپنۍ لږ جنجالي ده ورلډ ډیټابیس مو جوړ کړه په ورلډ ډیټابیس کې موږ سره تر اوسه پورې ټیبل یا دا شیونه نشته دي راځو د ورلډ ډیټابیس کې څومره چې موږ سره ټیبل دي په دې کې کاونټر یو ټیبل دی ملک دی سټي ده ښار چې په یو ملک کې ډېر ښارونه دي او کاونټر لینګویج دی چې د کوم ژبې دي دا هغه د احصایې اداره یا IOM ادارې چې کوم معلومات راټول کړي وو هغه به موږ تاسو سره شریک کړو راځو بلته پیسټ کړو او ورته به وشي زه زمونږ ورلډ ډیټابیس په جوړېدا دی اوس به وګورو چې په ورلډ ډیټابیس کې موږ سره څو ټیبلې جوړې شوې په ورلډ ډیټابیس باندې بیا کلیک وکړو سټي په نوم یو ټیبل جوړ شوی کاونټري په نوم یو ټیبل جوړ شوی او کاونټري لینګویج په نوم باندې یو ټیبل جوړ شوی په دې کې موږ تاسو مختلفې کویریز ورکولی شو که اول زه راشم او زه ورته وایم چې سلیکټ کړه ماته country dot country dot name country dot name موږ ته سلیکټ کړه د کوم ټیبل نه from country موږ سره select country dot name from country table دا موږ ته به د ملکونو نومونه وښیي صرف د هغو نومونه به راته وښیي اوس تاسو وګورئ دلته په دې کویري کې ښیي showing rows 0 to 24 موږ سره 24 روګانې ښیي در حاله کې ټوټل وګورئ 209 روګانې دي یعنې ملکونه 209 ملکونه پکې دي او دې کویري 0.001 سیکنډ وخت اخیسته چې ډېر کم وخت دی نو موږ دې سره هم هماغه لیمټ ورته ورکوو چې نه ما ته ټول ملکونه وښیي ما ته نیمه یې نه دي پکار نو را به شو او په دې اخري کې به ورسره اضافه کړو چې لیمټ 0 نه واخله تر 250 پورې صحیح ده چې ټول پکې راشي اوس به وګورو زمونږ موږ سره دې ټیبل تقریبا 219 238 څومره ملکونه چې دي هغه یې ټول موږ ته راواخیستل سمه ده او تاسو ته ما ویلو چې کمپیوټر ساینس بای ډیفالټ چې کوم کار کوي هغه سورټ کوي ډیټا سورټ کوي البته اسندنګ آرډر کې افغانستان ټولو ناول دغلی ځکه په ای باندې شروع شوی بیا وروسته ورنه اف ده په اخره کې به چېرته که ملک یا به زامبیا یا نه پوهېږم زیمبابوې یا داسې یو ملک وي چې په زیډ به شروع شوی صحیح ده ډېر ښه اخري ملک زمونږ وګورئ کوم ملک دی یونایټډ سټیټس دی فرنچ دی کوم ملکونه دی خو موږ آرډر کړی نه دی صحیح ده زمونږ دا ټیبل د ملکونو نومونه آرډر کې نه دي که زه غواړم چې زه یې آرډر کې کړم همدا به ورته دا کویري به ورکړو سلیکټ که ما سره کونټري ورته ولیکم چې آرډر بای country dot name ماته نمونه راکړه country dot name باندې راته شي که آرډر یې کوي په باید هغه چې افغانستان په اول سر کې راشي او کوم ملک چې زامبیا زیمبابوې دا په اخر کې راشي نو تاسو وګورئ افغانستان په اول سر کې راغلی دی خو دا څو هغه دی 10 نمونه دي صرف تر بي پورې راغلی دی تر اخره پورې نه دی دلته به په دې کویري کې یو څه اضافه کړو چې موږ ته ټول ملکونه راوښیي ځکه بای ډیفالټ موږ ته 0 نه وخت تر 40 پورې روګانې راکوي ځینې زم چې دی هغې کې کار کوه تر 10 پورې کار کوي دا بای ډیفالټ تر 40 پورې کار کوي دا کویري به لږ نور هم ایډیټ کړو select country dot name لږ به داسې کړو چې ښکاره شي from country order by country dot name یو شی به ورسره اضافه کړو چې لیمټ 0 نه واخله تر څو پورې تر 250 یا 300 هر څو چې ورکوي ځکه هغه د 2.5 نه کم و 209 شو یا څومره دا به کاپي کړو بل وار لپاره مو چې پکارېږي موږ سره به اوس ټول ملکونه راشي افغانستان په سر کې دی ځکه په ای باندې شروع شوی بیا ښکته راځي هغې نه وروسته بیا بي او سی او چاد او چیلي او چین او دا ملکونه راغلي دي په اخري کې به زیمبابوې یا نه پوهېږم داسې یو ملک چې په زیډ شروع شوی هغه ملک وي وګورئ زامبیا او زیمبابوې په ټولو کې اخري کې دي اوس که زه وغواړم چې دغه زیمبابوې سر ته ماته راشي همدغه کویري به راواخلو لږ به ایډیټ کړو دا کویري به لږ ایډیټ کړو او په د اخر کې به یو کمانډ ورکړو DESC descending په دې معنی چې زما د دغه
سرچپه شي. DESC صحیح ده. او په اخر کې که سمیکالن ورکو ښه خبره ده، که ولې نه کوم مشکل نشته. صحیح ده. او تاسو وګورئ زیمبابوې سر ته راغلی، زیمبابوې سر ته راغلی، زامبیا ورپسې ده او همداسې به راځو اخري به افغانستان، ځکه افغانستان په ای باندې شروع شوی و، دا ځل سرچپه شو، افغانستان اخر سر ته راغلی. ډېر ښه. که موږ تاسو وغواړو یو بله کویري ورکړو، زه به داسې ملک پیدا کړم چې کوم ملک په دنیا کې ډېر نفوس لري، نو وبلیکم چې سلیکټ select from country where condition به ولګو where country dot population. دو شیان موږ راغلو ټول به نه اخلو چې بیا به راته سخت شي. country dot select select په ځای به ولیکم چې country dot name، د ملک نوم مو سره پکار دی ځکه بیا به دغه شي country dot name مو پکار دی کاما او بل به country dot population چې population یې راته معلوم شي چې څومره دی country dot population. نو موږ دوه مخکې مشترک په دې معنی ټول روګانه را ټول کلمونه راخسته، اوس موږ صرف دوه کلمه راخسته country dot name او country dot population. نه کوم ټیبل نه د country نه where country dot population یا د where condition نه هم تیر شو، سره به ولیکو شي order by country dot population که همداسې ولیکو موږ ته به څلوېښت راکړي. لیمټ به هم ورته ورکړو، لیمټ 0 نه واخله تر څو پورې؟ تر 240 پورې یا 250 پورې. صحیح ده. دا کویري به کاپي کړو چې بیا راته پکارېږي. تاسو وګورئ کوم نومونه اول راغلی موږ ته هغه چې ډېر کم 0 نفوس لري، ځینې ټاپوګان چې په هغو کې ژوند نه کېږي، او بیا هغې نه وروسته داسې یو پټکارم په نوم باندې کوم ټاپو دی 50 نفر پکې دي، بیا 600 نفر پکې دي، اخري به چین راغلی چې د هغې نفوس په ټولې دنیا کې څنګه دی اضافه دی. چین تاسو وګورئ چین په ټولو کې اخر راغلی، هغې نه مخکې بیا انډیا دی، هغې نه یونایټډ سټیټس دی، انډونیشیا ده. که زه وغواړم چې نه ما ته داسې پکار دی چې چا نفوس زیات دی هغه د اول راشي او چا نفوس چې کم دی هغه د اخر ته راشي، همدغه کویري به سرچپه کړو. صحیح ده. دلته به صرف یو ډسنډینګ ولیکو DESC، نور عین کویري ده. select country dot name country dot population دا دوه کلمه راته راکړه، کوم ټیبل نه د country نه. order یې که په څه شي دی country dot population باندې خو descending چا چې نفوس زیات دی هغه به اول راشي. اوس تاسو وګورئ چین اول راغلی، ټول دنیا کې زیات نفوس دی، تقریبا 12 میلیارده 1200 میلیونه، هغې نه وروسته انډیا ده 1000 میلیونه، هغې نه وروسته یونایټډ سټیټس دی. په همدې شکل باندې ښکته راځئ، په آخري به داسې ملکونه راځي چې د هغې نفوس به ډېر کم وي، البته ځینې ټاپوګان شته دي چې هغه مستقل دي ځان ته دي او نفوس پکې بیخي هلته ژوند نشي کولی. هغه چې نفوس پکې دي ټولو نه کوچنی دغه پټکایرن په نوم باندې دی چې 50 نفر دی، بیا هغې نه وروسته کاکوس دی، هالیسي دی، همداسې مخکې راځه. صحیح ده. نو موږ سره ټول هغه څه موږ ته معلوم شو چې موږ آرډر بای کمانډ هم وکړو او یو ډیټابیس زموږ پاتې دی چې هغه بیا په روانه ویډیو کې ګورو.